نن په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د پرې کېدو درېیمه ورځ ده. دا کابل دی. دلته ژوند روان دی خو له ډېرو ستونزو ډک. د دوشنبې ورځ له 5 بجو راوروسته چې کله په ټول افغانستان کې انټرنیټ او مخابراتي شبکې پرې شوې، خلک له ډېرو زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي. له هماغه وخت راوروسته بانکي خدمات په ټپه درېدلي، هوایي پروازونه نه دي ترسره شوي او تجارت په کلي ډول باندې مختل شوی او ګډوډ شوی او خلکو ډېر زیات زیان لیدلی دی. هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي د کابل د اسعارو لوی مرکز سرای شهزاده 13 ورځ او نن ورځ هم خلاص دی، خو هیڅ ډول معاملې نه دي ترسره شوي. هغه حواله جات چې له بهرنیو هیوادونو څخه خلکو خپلو کورنیو ته افغانستان ته کړي وو، هغه هم په لارو کې بند پاتې او خلک خپلو کورنیو هیڅ ډول احوال نه لري. له کورنیو سره له خپلو خپلوانو سره د اکثریت خلکو اړیکې پرې شوي. هغه کسان چې له هیواده بهر دي هغوی له خپلو کورنیو حال احوال نه لري، او هغه کسان چې د افغانستان دننه دي دوی د خپلو خپلوانو، دوستانو او عزیزانو څخه له هیواده بهر احوال نه لري. ټول هموطنان مشکلات لري، نو دغه د دولت نه تقاضا کو چې دغه مشکلات زموږ تر زره سریع حل کی. بر مردم خیلی مشکلات ایجاد کرده. مردم مسافر داره، در کشورهای خارج است، ایران است، از همدیگر خود، از فامیل خود، از چه خودش خبر نداره. موږ نشو کولای خپل فامیل سره په تماس او دوستان سره په تماس کې شو. موږ د دولت د خواهشمند زر دغه موږ مشکل حل کړو. د کامیار هوایي شرکت مسؤلینو ټولنیز ته دا تایید کړه چې احتمال لري دوی نن مازیګر یو پرواز له کابل څخه اسلام آباد ته ترسره کړي، خو دا سلسله نه یقیني نه ده. دوی وایي د انټرنیټ د پرې کېدو له امله د دوی پروازونه مختل شوي. ساعت 4 عصر احتمالا اولین پرواز کابل اسلام آباد می باشه. پرواز بعدی پرواز دبی است که باید بخیر بره. په کلي ډول خلک ډیر زیات اندېښمن دي د وضعیت په اړه. دوی غواړي اطلاعات او معلومات ترلاسه کړي، خو هیڅ ډول انټرنیټي شبکه او هیڅ ډول ټلیفوني شبکه کار نه کوي. د انټرنیټ او مخابراتي شبکو پرې کېدو اکثریت دولتي اداراتو ته هم ستونزې راولاړې کړي دي. هغه ادارې چې کارونه یې په انټرنیټ او ډیجیټل نړۍ پورې تړلي وو، کارونه یې په ټپه ولاړ دي او خلکو ته خدمات نشي عرضه کولی. د دغې ستونزې د حل په اړه مو له مسؤلینو بار پوښتنه کړې، خو تر اوسه هیڅ چا په دې اړه مثبت یا منفي ځواب نه دی ورکړی چې دا ستونزه به کله حل شي. موږ بیا هم هڅه کوو چې په دې اړه لا دقیق معلومات پیدا او تر تاسو یې در ورسوو. عمران دانش، طلوع نیوز، کابل.